السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامده ومسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې د حضرت علامه مولانا مفتی رشید احمد گنگوهی صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه بارکه کله معلومات راکړي. جناب محترم دغه معلومات خو په میسج کې د سی ورګوټي او د میسج کې ډیر مشکل شي، ځکه هغه خو د خپل زماني امام پاتې شوی دی. په دې باندې د خپل زماني د علماو اتفاق دی چې د امام الحدیث او ډیر عجیبه عالم محدث مجاهد او عجیب فقیه شخصیت تیر شوی، او ډیر کمال یې زویم چې د الله پاک چې ورکړی نو د دې بنیادی وجه دا و چې دی د ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه المسو کې راځي، دغه په اولاده کې دی. نو علامه رشید احمد گنگوهی صاحب د هدایت احمد صاحب زوی و، او غالبا چې په 1309 کې گنگوه سهارنپور کې و علاقه د غلطه پیدا شوی، شپږ یا اویا کال ژوند تیر کړی. ډیر د خپل زمانی عظیم ناشنا عالم تیر شوی، اول د دې فنونو عالم ډیر عجیبه تیر شوی، ناشنا فنی عالم تیر شوی، صدرا او شمس بازغه او میر زاهد او قاضی د په هندستان کې شهرت شهرت تقریبا 9 کاله درس کړی دی، 9 کاله، ځکه 21 کلنو چې دغه شو فارغ التحصیل 21 کاله عمر او بیا سم دستور سره درس شروع کړي. نو ډېر عجیب عالم تیر شوی، عجیب محدث تیر شوی. د درس نه محمود الحسن دیوبندی رحمه الله، شیخ الهند چې ورته وایي، او خلیل احمد سهارنپوري صاحب، مفتی عبدالرحیم رایپوري صاحب، حسین احمد مدني صاحب، دی ټولو تینا استفاده کړي. او د یو خاص استادو او د قاسم نانوتوی رحمه الله، د دواړو یو خاص استادو مملوک علی نانوتوی رحمه الله نوم، او پیر امداد الله مهاجر مکیو. نو زه به تاسو اوس کومه کارنامه وایم. کتابونه خو مختلف کتابونه لیکلي، یو کارنامه خو دا ده چې د دارالعلوم دیوبند سرپرست هم پاتې شوی، او د مظاهر العلوم سهارنپور، دا دوه په هندستان کې لوی مدرسې وي، ډېرې زیاتې غټې مدرسې وي، دارالعلوم دیوبند او د قرنګ مظاهر العلوم، د دې دواړو سرپرست پاتې شوی مشر. قاسم نانوتي رحمه الله چې وفات شنو دی بیا د دارالعلوم دیوبند سرپرست شو، په آخر عمر کې بیا لاړ سهارنپور ته، هلته بیا د مظاهر العلوم سرپرست پاتې شو. اصل کې به درته دا ووایم، خلاصه کوي الفرض غواړي چې د دغه پوره معلومات حاصل کړي، نو د په دې سوانح حیات او د چې کوم د ژوند مناقب دي، په هغې باره کې یو سړي یو کتاب لیکلی دی، محمد عاشق الهی میرټي رحمه الله، هغه یو کتاب لیکلی تذکرة الرشید، نو هغې کې د تذکره شته، داسې ناشنا کارنامې کړي. یو کارنامه به درته دا ووایو که نه، ډېر لوی محدث و، خو په 1953 کې 1857 چې ورته وایي، په 1850 کې نه دی، نو په هندوستان کې د انګریز خلاف جهاد و، نو هلته بیا مختلف ملایان ول، څه اهل حدیث ول او څه بریلیان و، نو دا دواړه د انګریزانو سره میلاو. دا د افسوس خبره ده، متاسفانه بریلیان هم ورسره میلاو وو، یعنی ملګري وو د انګریزانو، او وهابیان هم ورسره وو. انګریزانو دغه چې کوم دی دغه خاص خلکو، دا بریلیان، دی بریلیانو به ویلي وای چونکې امیر د وخت و جهاد هغه ځای کې کیږي، هغوی به داسې ویلي وای جهاد په هغه ځای کې کیږي چې په کوم ځای کې دغه وي شاعر د اسلام څوک نشي ژوندي کوي. دلته شاعر د اسلام مکمل ژوندي دي، منځونه شته، جمعې شته، مدرسې شته، د قرنګ وروره د ما تکبیرونه اذانونه هر څه شته، نو شاعر د اسلام ټول ژوندي دي، نو فلهذا د دې حکومت خلاف جنگ دا بغاوت دی، جهاد نه دی، بغاوت دی، او چې څوک یې کوي دغه وجل جایز دي. او اهل حدیثو به ویلي وای دا خو دا دوی چې دا کم اصل کې دا د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي هغه یو فتوا ورکړې او یو خلک یې برابر کړي، نو هغې به غلي چریکي حملې کولې، نو چې کوم هلته اهل حدیثو هغې به ویلې وای دا خو پرایویټ جهاد دی، پرایویټ جهاد دا دی، یعنی مطلب دا دی چې جهاد به د حکومت په سرپرستۍ کې کیږي، باید د وخت امیر اعلان وکړي او بیا به موږ ورسره ملګري شو.
خو بیا په دې دغه کې نه دی، علیګړ کې سهارنپور سره نږدې د علیګړ کې یوه علاقه وه، داسې څه تانه نوم یې وه، تانه بون دغه ځای نوم دی. نو هغې ځای کې څه علما را جمع شو، نو د جهاد دپاره یې ترتیبونه برابر کړ. نو چې برابر یې کړل هلته څه پیرانو، دا پیرانو ته دې الله پاک هدایت وکړي، دوی داسې نرمې بسترې او نرم ځایونه او خلک یې لاسونه مچې کوي. نو هلته یو پیر و، د ده یو ډېر نږدې ملګری مو، د ده پیربایي مو، هغه هم د امداد الله مهاجري مکي مرید و، او دغه علامه رشید احمد ګنګوهي صاحب هم د امداد الله مهاجري مکي صاحب دغه و، دا مرید و. داسې ښه نوم یې و، شیخ محمد داسې څه نوم یې و، زه به هغه نوم چېرته را پیدا کړم که نه. نو شیخ محمد نوم یې و. نو هغه نه دی، هغه شیخ محمد نه دی، هغه د دې جهاد مخالفت کوو. وایي موږ سره څه شی دي او موږ به څه شی یو چې موږ به ورسره وجنګېږو انګریزانو سره. انګریزانو سره خو ډېر زیات پاور دی، اختیارات دي ورسره، او څه دي او څه دي. نو بیا د دې رشید احمد ګنګوهي صاحب رحمه الله درس پرېښود. دی وخت کې دیوبند کې و، نو درس یې پرېښود. دی وخت کې خانقاه هم ورسره وه، دی پیر مو، نو دا درس یې پرېښود او خپله خانقاه یې پرېښوده. نو قاسم نانوتي رحمه الله یې ځان سره کړ او دا خپل پیر صاحب هم ځان سره کړ. نو لاړل علیګړ ته، تانه بون هغه علاقې نوم دی، هلته لاړه. ما نه دا میسج ډېر اوږد نه شي. نو چې هلته کله لاړل، نو هلته چې علماو کومه شورا وه، مجلس و، دغه شیخ محمد نه و، د ده به پوره نوم بیا زه انشاءالله پیدا کړم درته. نو دا شیخ محمد صاحب راولګېده، پیر صاحب هم و، ده ورته ویلې وایي موږ سره څه دي او موږ سره کوم دغه دی. نو علامه رشید احمد ګنګوهي صاحب ورته ویلې وایي موږ سره دومره اسباب هم نشته دی لکه په بدر کې، وایي لکه په بدر کې چې صحابه سره وو. بس بیا هغه غلی شو. بیا هملته د علماو کمیټي جوړه شوه. نو د دې جهاد سرپرست حضرت حاجي امداد الله مهاجري مکي صاحب وټاکه، سرپرست یې دی، او هر یو د خپلې علاقې مشر که. مولانا رشید احمد ګنګوهي صاحب ورته مفتي او قاضي که. د دې رشید احمد ګنګوهي صاحب یو ملګری و، حافظ زامن صاحب نوم یې و. هغه د دې قطعې قومندان مشر د دې جنگ، چې تر څو هغه ژوندی و او علامه رشید احمد ګنګوهي صاحب یې نیولی نه و د انګریزانو، نو تر هغې دا جهاد دومره په تیزۍ روانو. نن به یوه علاقه نیوله، سبا بله، حتی دهلي ونیو، دلي م ونیو، د علیګړ نه دی، د دلي م ونیو تېنه، او دا ټولې علاقې د انګریزانو نه ونیولې. یو ځل داسې هم کېدل که نه چې کله دوی علیګړ کې یوه علاقه ونیوله، سهارنپور یې م ونیو، نو بیا هغوی ورپسې توپخانه راوړل. هغې وخت کې به دا توپونه، بیا به په دا توپونو باندې خلک ویشتل، کورونه به یې پرې ویشتل. نو توپخانه یې راوړل او ډېره غټه سطحه باندې انګریزان فوج ورسره و. یقین وکړه چې هیڅ قسمه مجاهدینو ورته تن نه کېښوده. دې رشید احمد ګنګوهي صاحب ځان سره 300 ملګري کړل، ما ته 300 ملګري راکړي. نو چې کله دوی سهارنپور ته رانږدې کېدل، دلته یو لوی باغ و، د مالټو باغ و، ډېر غټ. نو په دې مالټو باغ کې ورته د خپل ملګري کېنول او د خپل ملګرو ته سم تربیت هم ورکړی و. نو بس بیا یې خپلو دې ملګرو ته وویلې وه چې ما کله درته وویلې چې جنګ شروع کوي، بس بیا به تاسو په انګریزانو جنګ شروع کوي. نو هغوی توپخانه را روانه کړې وه او یو لوی لښکر ورسره د انګریزانو د فوج را روان و. خو چې کله دوی ته راورسېدل، د باغ لوی باغ دی، سهارنپور ته نارسېده، اول ته ورباندې دوی جنگ شروع کړ. نو چې جنگ یې پې شروع کړ، نو په یو ځل باندې تقریبا 300 کسانو بس هغه ټوپکې موپکې ورسره وي. حالان کې ګوره هېڅوک مجاهدین ځکه ورته نه و تیار، وایي موږ سره داسې ټوپکې دي، په دې باندې خو ګاډي هم نه لګېږي، ځکه دا سرپوښي ټوپکې ورسره وي، او هغوی خو توپخانه را روانه کړې ده، نو هغې سره به موږ څه کوو. خو د الله تعالی یو سړی چې عزم او اراده وکړي، بیا د الله نصرت وي. نو رشید احمد ګنګوهي صاحب چې بیا راغی او جنګ یې پې وکړ. نو هغه توپخانه یې د دغو نه ونیوله. هغې ویلې چې دا څومره خلک دي، دا څه کوي، دا ځکه څه یو ځای کې کېنولي څه بل ځای کې، ډېر تکنیک باندې جنګ وکړ. نو بس چې جنګ یې وکړ، بس الله پاک ورته فتح ورکړه. توپخانه دوی ته پاتې شوه او هغه انګریزان لاړل وتښتېدل، څه مردار شو څه لاړل. نو دوی دا توپخانه بیا روانه کړه، سهارنپور ته یې ویې وړه
بهرحال خو بیا سهارنپور دغه محاصره نو چې محاصره یې که د ملګری نو حافظ زامن صاحب هغه ډیر عجیبه دلیر او بهادر او شجاع سړی و. بیا هغه د جنگ کې شهید شو. نو چې هغه جنگ کې شهید شو بیا ملګرو پرېښود. رشید احمد گنگوهی صاحب ورپسې ورغی. او د جنگ د میدان نه د خپل ملګری راوچت کړ د حافظ زامن شهید. هلته نږدې مسجد و هغې ته یې راوړ. بس بیا انګریزان راغلل دی یې ونیو نو بیا دی قیدي کړ. خو چې کله دی قیدي شو او حافظ زامن صاحب شهید شو بس بیا هغه انګریزانو هغه علاقې بیرته نیولې. لنډو ورځو کې دلیم ته بیرته ونیو، سهارنپور یې ونیو، حتی چې بیا ډېر زیات علما یې شهیدان کړ. نو د یو د باره کې ما درته ویل که نه محمد عاشق الهي میرټي یو کتاب لیکلی تذکرة الرشید، هغې کې دا ټولې خبرې شته. د تقریبا ډیر کتابونه لیکلي، 14 کتابونه لیکلي، خو مشهور کتابونه به درته یو څو واخلم. یو فتاوا رشیدیه ده، ناشنا فتاوا. یو د بخاری شرح د تشریحات بخاری په نوم باندې دی. داسې مختصره ده خو ډیره عجیبه ده، ډیره زیاته عجیبه ده. او یوی په دغه باندې یو شرح لیکلی ده په ترمیزی باندې، الکوكب الدری. یاره که دغه تا وکته نو بیا به تاسو ته د رشید احمد گنگوهی صاحب د علمیت پته ولګېږي چې دا څرنګه سړی و. نو په دې باندې هیڅ شک نشته، ځکه چې وخت علماو دته د امام او د محدث دغه ورکړی و لقب. نو الله تبارک وتعالی ډیر لوی شخصیت پیدا کړی و او عجیب شخصیت په دی و، پیر و، ډیر ناشنا پیر و. ما درته ویل کنه چې بیا کله دی ونیول شو، بیا د چې کوم پیر صاحب و حاجي امداد الله، هغه بیا لاړ غریب سعودي ته، مکې ته هجرت وکړه، مکه کې بیا هلته پناه واخیسته او دی بیا جیل ته لاړ. خو بهرحال بیا الله تبارک وتعالی را خوشم که د جیل نه کنه. نو بیا د دارالعلوم دیوبند سرپرست پاتې شو، بیا د سهارنپور سرپرست پاتې شو. نو بس دغه څه لنډه غوندې تذکره وه. خو خیر دی، زما درته رای او مشوره دا ده چې یو کتاب دی تذکرة الرشید، هغه واخله. نو هغې کې د ژوند پوره حالات دي، هغلته به بیا ډېر خبردار شي. السلام علیکم ورحمت الله.